درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. بیا هم درته وایم چې ستړي مه شئ. آفرین، څومره ښه. ګرانو زده کوونکو، تاسو راته وایئ موږ مخکې له دې چې هر کار شروع کړو باید څه وکړو؟ باید بسم الله الرحمن الرحیم شروع کړو. ډېر ښه، دا تاسو راته ویلې. ښه، ډېر ښه، آفرین. ښه ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو دا چې دی انځوریزه الفبی ده، تېره برخه کې موږ کوم حروف ویلې؟ آفرین. له څه شروع وو؟ له څه شروع وو تر کوم ځای پورې؟ آفرین، تر ښ نه پورې. ډېر ښه. ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو مو کورنۍ دنده درکړې وه چې تاسو به هر حرف ته یوه کلمه خو د تختې کې چې راغلي د کتاب چې راغلي دا به ولیکئ، او وروسته له هغې څخه یوه کلمه به له خپل ذهنه ولیکئ. هر رقم چې ولیکئ تاسو ولیکئ، انشاءالله صحیح به وي. که نه وي شکلونه خو بیا حتما جوړولی شي. سمه ده؟ په خوله خو ورته ویلی شي. سمه ده؟ آفرین، ډېر ښه. ښه درنو زده کوونکو، زموږ تاسو نن دا چې دی له سواد څخه وروسته شروع کېږي. چې نه، له سواد نه وروسته. دا د ګورئ کتاب کې سواد صابون راوړی دی، که نه؟ له سواد شروع کېږي تر کوم ځای پورې؟ تر ګافه پورې دی. صحیح ده؟ آفرین، ډېر ښه. ښه، کتاب کې راوړی سواد صابون، ما هم درته راوړی سواد صابون. سواد صابون. صحیح دی؟ سواد صندوق، سواد نسب، سواد خالص، سواد خواص. صحیح دی؟ چی دی؟ صابون، صندوق، نسب، خالص، خواص. آفرین. له هغې څخه وروسته موږ تاسو چې لرو کتاب ته ګورئ. ضاد ضعیف. چغه ډېر ضعیف وي. صحیح ده؟ یو څوک دی چې مثال ډېر ضعیف دی، نشي تللی په لار باندې، موږ څه ورته ډېر ضعیف دی. صحیح ده؟ نو زه به تاسو ته یو عکس راښکاره کړم چې دی ضاد ضابط. ضاد ضابط. صحیح دی؟ ګورئ، ضابط، فضل، فضل هم ورته ویلی شو، که نوم شي فضل، او که چیرې رحمت شي فضل، رحمت، مهرباني، فیض، حوض. پوه شئ په؟ آفرین، ډېر ښه. له هغې څخه وروسته موږ تاسو کتاب ته ګورو. کتاب کې چې راوړی؟ توی راوړی. صحیح دی؟ توی. تاسو توی ته کومه کلمه ویلی شئ؟ آفرین. کوم شکل دی؟ دلته ګورئ، طوطي. ډېر ښه. هلته یو ډول طوطي دی، ما یو بل ډول لږ نور هم ښایسته طوطي را پیدا کړی. ګورئ څو رنګه لري. توی، طوطي، توی واو، توی یا، طوطي. وینئ په ونه کې ناست دی، دو خواته راګوري، که نه؟ طوطي. بله کلمه لطیف، بل ضابط، بل خیاط. ډېر ښه. آفرین. له هغې څخه وروسته موږ تاسو کتاب ته ګورو. کومه چې راغلي دي؟ زوی راغلی ده. دلته تاسو ګورئ لوښي ایښي دي، وینئ لاندې لږ غټ دی، هغونه پسې غټ دی، ورپسې واړه، ورپسې واړه هلته تر اخره پورې راغلي. صحیح ده؟ نو ما هم تاسو ته یو ډول لوښي راوړي. لوښو ته څه وایي؟ ظروف وایي. ظروف. زوی ظروف. زوی ظروف. دا په چی حرف دی؟ د زوی حرف دی، په ظروفو کې دغو حرف دی زوی. سمه ده. اوس کله چې موږ تاسو زوی وایو، نو زوی ته به نورې کلمې هم وایو. صحیح ده؟ کومې کلمې تاسو راته وایي؟ ګورئ، ظاهرشاه. چی؟ ظاهرشاه. بل مظاهره، که نه؟ بل وایي حفیظ، بل وایي محفوظ. آفرین، ډېر ښه. له هغې نه وروسته موږ تاسو چې لرو؟ عین لرو. کله چې یو څوک غواړي مثال سترګې جوړې وي، یعنې مثال چې سترګې خراب نه شي، دوی له سره د سترګو سره ډېر احتیاط کوي، که نه؟ سترګې د الله جل ډېر لوی نعمت دی. موږ تاسو سترګې پېژنو، دغو ځای ته دا سترګې دي چې موږ تاسو هر شی ورباندې وینو. سمه ده؟ آفرین. نو بیا ځینې خلک ان ډېر احتیاط کوي، له سره عینکې ورته اچوي، چې مثال هغه کله لمر چې تورې عینکې اچوي، مثال دوړې مقابل کې، د لمر مقابل کې، د یخنۍ مقابل کې هغه کار کوي. بیا که چا سترګې لږ ضعیفه وي، بیا نو یو ډول په شماره باندې عینکې اچوي تر څو سترګې نورې ضعیفه نه شي، که نه؟ نو دلته هم عین، عینکې. اول کتاب ته ګورئ، کتاب کې چې راوړي؟ عین، عینکې. عین، عینکې. سمه ده؟ نو ما چې راوړي؟ ما هم راوړي عین، عینکې. شی؟ عین، عینکې. ښه. عین، عینک، عین، نعیم. ګوره په نعیم کې هم عین راغی. بل په آخر کې چې راځي؟ شمعه، که نه؟ بل شاه. وینئ؟
آفرین دلته د لمر شعاع ده لمر وړانګه ده سمه ده. له دې نه وروسته موږ بل کوم حرف لرو دلته خو زه چې عکس ګورم یوه غوا ده ډېره ښه ښایسته قواره یې ده خدای پاک ډېر ښه وجود ورکړی دی نو غاین دی غوا په څه شروع کېږي په غاین که نه غوا شیدې کوي نو ما هم غاین ته یوه بله کلمه راوړې غاین عکس کې ګورئ څه شي دی غاین غنم غاین غنم او ما هم راوړې غاین غوا څه دی غاین نغمه غاین تیغ او غاین څراغ ګورئ په دې ټولو کې غاین راتللی شي او راځي صحیح دی آفرین ډېر ښه له هغې څخه وروسته موږ تاسو بیا کتاب ته ګورو کتاب کې چې دی فی ده نو فی ته لاندې یو عکس راغلی فیل ډېر غټ حیوان دی دلته کتاب کې ګورئ فیل نو ما هم فی راوړې او فی ته بیا چې لیکلي فی فیلمرغ فی فیلمرغ وینئ فی فیلمرغ آفرین نور مې چې راوړي دا وړوکی څه نومېږي فرید نومېږي بله صفرا نومېږي بل شریف نومېږي بل اشرف نومېږي وم لیده آفرین ډېر ښه له هغې څخه وروسته ګورئ یوه فی وه ګورئ داسې و فی صحیح دی که چېرې دغه فی ولیکو دوه ټکي ورکړو ګورئ فی مې ولیکله دوه ټکي ورکړه چېرته جوړېږي قاف جوړېږي تاسو مې کتاب کې ګورئ یو عکس راغلی د څه شي عکس دی قاف قرقلي چې قرقلي ما هم درته قاف ته یو عکس راوړی او څو کلمې ډېر ښه ورته ګورئ څه شي دی عکس ته ګورئ څه شي عکس دی قاف قلم ډېر ښه نور قاف قطعی قاف منقال بل قاف شفیق بل قاف فاروق یعنی په دو ټولو کې قاف قاف راتللی شي ډېر ښه آفرین له دې څخه وروسته موږ تاسو بل کوم حرف لرو کتاب کې کاف حرف لرو ګورئ یو قاف دی په ستوني کې ویل کېږي یو کاف دی په خوله کې ویل کېږي سمه ده ګورئ کاف کلنګ چې کاف کلنګ خو ما یو بل شی راوړي تاسو بیا اول عکس ته ګورئ وروسته له عکس څخه به یې بیا دلته خو زه عکس ته ګورم ډېر ښایسته عکس دی او لاندې مې نور شیان هم ورسره راوړي نور شیانو عکسونه چې مثال ځینې به تاسو ډېر خوښېږي هغه به تاسو ته اوس وښیم چې شي به وي آفرین کاف کور چې کاف کور آفرین بل لاندې ګورئ چې عکس دی کیله ده که نه کاف کیله دلته دا چې دی باکس دی آفرین وینې په دو کې هم کاف راځي کاف باکس ګورئ کاف راځي کې دا چې دی زه چې ورته ګورم یاره کیک دی کاف کیک کاف یا کاف که نه کیک بل دلته ګورئ نفر دی سوک جوړ کړی چې دی سوک د سوک آخر کې چې راځي کاف راځي ډېر ښه له هغې څخه وروسته موږ تاسو بل شی لولو هغه ګاف دی ګاف دلته عکس دی ډېر ښایسته ګل دی نو چې ګل وي نو ګل ته خو بیا ګل په ګاف شروع کېږي که نه ګورئ کاف مو ولیکلو ګورئ دا قاف شو بل دغه کاف شو صحیح دی که مثال دا په ګاف اړه چې به لیکل کېږي کاپو ګاف صحیح دی ځینې خلک داسې لیکي او ځینې بیا داسې لیکي دلته یې پنډاک ورکوي ښه ګاف ګل او تاسو کتاب کې هم دغسې لیکلی سمه ده ګاف ګل نو ما هم یو ګل راوړی تاسو ته چې په ګاف شروع شوی دی ډېر ښایسته ګل دی ګل همیشه په ګاف شروع کېږي او ځینې نور عکسونه مې هم راوړي تاسو ممکن ځینې لیدلي وي او ځینو سره بلد یې که نه زه به عکس تاسو ته وښیم ګاف ګل ګاف ګل ګاف ګل آفرین ګاف ګیدړه ګاف ګیدړه ګاف هګۍ ګاف دیګ او ګاف ډاګ پوه شوئ په ډاګ دښتې ته وایي که نه ښه درنو زده کوونکو دا ښه مو ولوستل د کوم حروفو له کوم ځای مو شروع کړي وو تر کوم ځای پورې له سواد صابون نه مو شروع کړل تر ګاف ګله پورې پوه شوئ په ښه زه به اوس دا خو موږ دوه خونه زه به دې خوا تاسو ته عکس ښایم تاسو به راته وایئ چې دا څه شی دی او دا کلمه به هم راته وایئ چې دی ګاف آفرین
چې ګل. ډېر ښه. بل عکس د چی شي عکس دی؟ کور دی که نه؟ کور په چی شروع کېږي؟ په کاف شروع کېږي. ډېر ښه. ورپسې بل چی دی؟ چی عکس دی؟ قاف. قاف په چی شروع کېږي؟ قلم. ډېر ښه. آفرین. له هغې څخه وروسته یو عکس دی، لاندې نور عکسونه هم شته ورسره، نو دا به تاسو راته ووایئ چې چی عکس دی؟ فیلمورغ. فیلمورغ په چی شروع کېږي؟ آفرین. آفرین. فی باندې. ډېر ښه. له هغې څخه وروسته دلته یو عکس دی، غوږ هم لري که نه؟ وګورئ عکس ته. آفرین. ښه. دا چی دی؟ غنم. ډېر ښه. آفرین. ماشاءالله. له هغې څخه وروسته یو بل عکس تاسو ته ښیم، تاسو به حتما ورسره بلد وئ او دا به ورته وایي چې په چی شروع شوی دی. ښه. دا کوم عکس دی؟ دا عکس دا په چی شي دی؟ عینک. عینک چی دی؟ په عین شروع شوی دی. عین یې نون کاف. عینک. څوک چې په سترګو کوي تر څو سترګې خرابې نه شي. له هغې څخه وروسته تاسو وینئ ډېر لوښي دي. وینئ عکس ډېر لوښي دي که نه؟ دا لوښي څه ورته وایي؟ لوښي ته ظروف ورته وایي که نه؟ لوښي ته ظروف هم وایي. ظروف په چی شروع شوی دی؟ په زوی باندې. آفرین. ډېر ښه. له هغې څخه وروسته موږ تاسو یو بل عکس وینو که نه؟ ډېر ښایسته عکس دی. ونه ده، یو مرغه کې ناست دی. دا مرغه ډېر ښایسته مرغه هم دی. دا به چی شي وي؟ آفرین. تاسو راته وایئ چې خبرې هم کوي دا مرغه. طوطي. ډېر ښه. طوطي خبرې کوي. طوطي خبرې کولې. آفرین. طوطي په چی شروع شوی؟ په توی باندې. ډېر ښه. له هغې څخه وروسته یو بل عکس موږ تاسو ګورو. دلته کتاب کې راوړی درته یو نفر چې ډېر ضعیف وي، سترګې نه ویني، مثال خو بیا ړوند وي. که چېرې ډېر سپین ږیری شي، ضعیف وي، هغو ته ضعیف وایي که نه؟ نو ضعیف دی. دلته ما چې راوړي ضاد چې ضابط. ډېر ښه. لاندې کوم عکسونه دي؟ دلته عکسونه هم دي، ورته ګورئ. حوض دی، فایز دی، فضل دی، ضابط دی. ټول څنګه دي؟ راغلي دي. له دې څخه وروسته موږ تاسو بل کوم حرف لرو؟ بل آفرین. چې کله موږ تاسو لاس مینځو، مخ مینځو، چې تر څو پاک شي، چې دی هغه دا عکس دی. دا چې دی؟ صابون دی. آفرین. صابون په چی شروع شوی؟ په سواد باندې شروع شوی. ډېر ښه. ښه درنو زده کوونکو، دغه حروف خو موږ تاسو ولوستل، صحیح ده؟ دا حروف مو ولوستل، پوه شو. دلته ګور له کوم ځای راغلي وو؟ له سواد نه شروع شول. سواد، صابون، ضاد ضعیف، توی طوطي، زوی ظروف، عین عینک، غین غوا، فی فیل، قاف کلکلي، کاف کلنګ، ګاف ګل. تر ګل پورې ورسېده. سمه ده. نو دا حروف چې تاسو په اول دلته شکلو ته وګورئ، په شکل کې به یوه کلمه له شکل څخه دوې کلمې به نور زده کوئ، بیا ما ته بل ورځ ووایئ. سمه ده. نو تر بیا پورې مو په خدای سپارم. همدا مو کورنۍ دنده وه. ښې چارې، ښه وختونه.